من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. پادی سرور مبارکی دا سور آل عمران دا 96 نمبر شپک 90 نمبر آیت المبارکہ. پادی سرور مبارکی دا دی پدی اولنی صفحہ باندی او دا دی پدی شروع او اوائلو کی دا 96 شپک 90 نمبر آیت دا سور آل عمران. پادی مذکورہ آیت و دارنگی ورپسی آیتنو کی اللہ رب العالمین دا حرم دا کعبی او دارنگی د مکی داغی عام فضائل و فضیلتنا او دارنگی داغی گٹی ذکر کی. عددی ذکر کولو یو وجه خدا دا شاق زمانه کی چکل اسلام نوے نوے عرب و تراللی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت وشو دی اہل کتاب و دی یهود و نصارا و دغرگی دا مومنانو با اکثر دا یو بل سرا دسی جگڑی و دینی مناظری براتلی. دا خبر دیر مشهور و دغرنگی دیر زور اغسطی و چی دی آل کتاب و یهود و نصارا ویلی زمونگا قبله بیت المقدس غوره دی. مسلمانان ویلی چی نا زمونگا قبله کعبه دا غوره دا واقعی کعبه غوره دا پدیر وجو باندی. اللہ سبحانه و تعالی دا زنسازی دا پردا آیاتون راولی گل. دارنگی دا دی آیاتونو کی دا آل کتاب و دا یهود و دا یوبل شبه او داغی دی اوبل اعتراض او دا پراپیگنڈی جواب دین. دا اہل کتاب یهود اوبر آغستو ندی بچکل با یو خبر ہے کہ راگیر شبیر بلا خبر کول الاول کی دا خلقو دا اسلام نا دا متنفر کولو او دا اسلام نا دا بزدن کولو دا پاردا خبر کول چی دی مسلمانانو نوی دین راوڑے دی او دی دا خپل پلار نکا دا ابراہیم علیہ السلام دا ملت نا خلاف کرے دی. ذکر ابراہیم علیہ السلام په ملت او داغه په شریعت کې دوخان او غوښه خوړل او داغه شوده وغیرہ استعمالول دا حرام او ناجایز. هر کله چې د دې په خبره کې دروغجن ثابت شو الله سبحانه و تعالی ول دروغ وای ورشي زي تورات راوړي ملت ابراهیمی وګوره اوس په پته ولګيږي. نو په دې خبره کې چې دې پړ شو او ملزم شو نزی ولی چې د یهود دی ولی چې دوخانو خبره په ځای باندې پرېږده وایي. راځي په دې کې خبره کوو چې زمونږ قبله بیت المقدس چې دی نو دا ډېر غوره دی او دا پخوانی قبله ده او دا خبره په خلکو باندې ډېر اثر کوي په عوام الناس باندې چې کله د یو مذهب والا خلکو دې ته ووایي چې زمونږ مذهب پخوانی دی او زوړ دی او تاسو نوې دین او نوې طریقه او نوې مذهب نه ایجاد کړی. دا خبره په خلکو باندې ډېر اثر کوي او ډېر زور ورکوي. نو الله سبحانه و تعالی دې آیاتونو کې دا دې سازي کوي چې اسنه د یهودو د دې کتابونو څوک متاثر نشي چې دا هم د دین او د غرنګ د علم خاوندان دي او زور تاریخ او معلوم دي او تورات د الله په خوانه زور نازل کړه کتاب دی. شاید چې دی په دې خبره کې رښتیا وي او واقعي د بیت المقدس به د کعبه نه غوره بهتر وي او د یهودو خبره به په ځای باندې صحیح وي. الله سبحانه و تعالی دې آیاتونو کې دا دې سازي کوي چې نه په دوکه نشي یهود روزن دی ایس کلا بیت المقدس د کعبه نه غوره نشي کېدلی. الله ویلي دي ان اول بیت یقینا اولنې کوټه اولنې کور وضع للناس چې هغه مقرر کړی شوی د خلکو لپاره للذي ببکة خامخا کور دی چې هغه په مکه کې دی. دا الله وی هغه اولنې کور چې په مخ د ځمکه باندې د انسانانو د هدایت لپاره جوړ شوی دی هغه دی چې په مکه کې دی. د دې دوه مقصد دي ان اول بیت وضع للناس مطلقا. الله سبحانه و تعالی چې کله دنیا جوړوله نو لاولې پکې کعبه جوړه کړې وه لکه حدیث کې راغلي دي ثم ضحیت الارض منها. الله بیا د دې نه دا ځمکه ټوله خوره کړله نو لاول الله په مخ د ځمکې باندې کعبه جوړه کړې ده او وروسته بیا عام دنیا جوړه کړې ده د انسانانو د هدایت او د هغوی د ګټو د فایدو دپاره. دویمه معنی دا هم ده ان اول بیت وضع للناس یقینا اولنی هغه کور چې هغه جوړ کړی شوی دی په مخ د ځمکه باندې معنی متعبدا و قبلة په حیثیت د عبادت خانې او د قبلې باندې هغه بیت الله دی. اگر که د دې نه مخکې په دنیا کې آبادۍ کورونه مکانات او کوټې وي لیکن د عبادت په طور باندې انشاءالله کم مرکز کم سنټر او دغه رنګې کم
بکا او مکا امام بخاری ویلي دا یو شی دی او عربی کې کله ناکله د میم په باب باندې بدلیږي مکه مو ته وایي او بکه مو ته وایي مکه چې دا نو د دې معنی د قلت الماء د اوبو کموالی نو مکې ته مکه ځکه چې اوبه پکې کمې دي او یا بل چې دی نو دا ماتولو ته ویلی کېږي سټ ماتول ښکته کول نو مکې ته بکه ځکه وایي لأنها تبک اعناق الجبابره اذا الحدوا فيها بظلم الله سبحانه وتعالی په دې کعبه کې د ظالمانو سټونه مات کړي چې کله دې ته په غلطه اراده باندې کتلي دي چا ورته غلطه اراده کړې ده نو مکې راپرځولې دي لکه په دې باندې دلیل واقع د ابرهه دلیده د اصحاب الفیل او دغرنګې په دې مکه کې چې کوم دی د خلکو سټونه ماتېږي دلته به په خپل ملک او علاقه کې به څومره جابر او زورور وي او فرعوني خوی به لري لیکن کله چې مکې ته لاړ شي د جامې وباسي او دغرنګې په حالت د احرام کې هغه کفنو ته ورواچي لوی چې کوم دی افسر به او دغرنګې لوی زورور نواب وي مالدار او دغرنګې جابر او سرکشه وي مګر کله چې کعبې ته مکې ته لاړ شي د حج او عمرې په دوران کې سرتور سر خپې بله او دغرنګې جامې چې وتلې تر دې پورې چې ویښتم کې وخرئ چې په دې باندې انسان ډېر ناز کوي نو غالبا په حج او په عمرې کې چې کوم د خلکو چې د ویښتم کې وباسي او ځان پرې نه وخرئ نو مکه چې ده نو دا د انسانانو او د جابابرو سټونه ماتوي ځکه ورته بکه ویلې کېږي مبارکا په دې کې په حالیکو د دې کې چې په دې کې ډېر برکتونه دي په مکه کې دا مبارک ځای دی مبارک په معنی د زیادت او مبارک په معنی د دوام او د همیشوالي باندې الله سبحانه وتعالی په کعبه کې ډېر برکتونه اچولي عمر رضی الله عنه ویلي دي وایي زه تعجب کوم په هغه چا باندې چې یو سړی د نکاح او د حج او د عمرې نه علاوه مالداري په بشته کې ګوري دا خبره موږ یقین سره کوو چې کله د حج او عمره کوله ته یقین وساته د هغې نه به الله مال ډېر سیوا درکوي یعنې دا تجربه ته وکړه که په حج او عمره باندې دې 2 لک روپۍ ولګولې په واپسو کې لږه زمانه به سره د هغې په ټریپل باندې راځي او کله چې چې کوم دی په آمدنۍ کې داسې کمو پراته دوکانداري دې نه چې لیده او یا د دنیا معاش یې خرابېدو خلک وایي که نه هلکه کاروبار هم خراب دی ترقي نه کوو ته دې کعبې ته لاړ شه حج او د عمرې په نیت باندې کله کله د حج موسم و د هغې ورځې یا عمرې له ده ته ګوره چې په دې رزق کې دې څنګه پراخي راځي الله په کعبه کې برکت اچولی وړوکې غوندې ځای دی تر غوندې مکان دی په حج کې 1,40,000 او 40,000 د هغې نه زیات کسان پکې راضي کېږي ابې زمزم پکې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي چې داسې کمال پکې دی حدیث کې راغلي وما او زمزم لما شرب له ابې زمزم چې سړی په کوم نیت باندې وڅکي نو الله سبحانه وتعالی هغه نیت باندې صحت او دغرنګې عافیت له ورکوي بیماري پې دغه کېږي داسې کمال پکې دی چې ډېره زمانه د اوبو پرتې خرابېږي نه جراثیم پکې نه راځي که د ابې زمزم د 1 څاڅکي سره دا نور اوبه 1000 څاڅکي ملاو کې ابې زمزم هغه پې غالب راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي طعام و طعم و شراب و سقم د دې د وجې نه د انسان چې کوم دی لوږه ختمېږي او دغرنګې د هرې بیمارۍ علاج هغه په دې باندې کېږي الله سبحانه وتعالی په کعبه کې داسې برکت اچولی دی حدیث کې راغلي چې په کوم کال باندې په شروع کې د کعبې په کوم ګوټ باندې باران وشي په هغه کال باندې په هغه طرف باندې په دنیا کې فراخي راځي او دغرنګې مبارک په دې طریقه هم دی چې شر ځای دی خپله پکې اوبه هم نشته دی شینکي ځمکې نشته دی لیکن ته وګوره چې د دنیا په ملک کې کومه میوه هغه علاقې خلکو ته لا پته هم نه لګېږي هغوی لا سکلي دي او مکې ته رسېدلي که موسم والا میوه او که بې موسمه وي پراخي کې ډېره زیاته د مبارک په دې طریقه هم دی ته وګوره کتلی نو ډېر اطمینان کې به دا غذې ته به دا سوچ هم راځي چې هندوته به زلزله راشي یا به ګینې تندر راوګرځي یا به سیلاب راوځي یا به ګینې باران به وشي یا داسې ناڅاپي آفت به راشي ته وګوره د مرګونو پکې ډېر نه کېږي الله پکې ډېر خیر او برکت اچولی وهدن او دغرنګې دا ځای د هدایت دی د مکې د وجې نه انسان ته هدایت کېږي چا کې چې لږ شانتې کمالي او دې حج عمرې لاړ شي نو الله رب العالمین ته ډېر هدایت کوي دې آیت کې او دې ټکي کې موږ ته اشاره ده چې اجي صاحب یا معتمره کله چې د خپلې علاقې نه د پېښور وغیره نه حج عمرې له ځای نه ځان سره د هدایت نیت هغه ویسه یا د ځان اصلاح کومه ته ګورې چې الله سبحانه وتعالی دې څنګه دغه کې اصلاح کوي که یو فاسق یو مشرک یو مبتدع او بدعتي خو چې لږ شانتې کمال پکې او انابت پکې او دې کعبې ته لاړ شي ډېر په بدلون سره راځي او د الله سبحانه وتعالی د وجود ډېر شه دلایل دي لکه قرآن دی رسول دی نو یو په هغې کې چې کوم دی کعبه ده ځکه ویلي وهدن للعالمین ساده غوندې کوټه ده خو داسې جاذبیت پکې دی چې سړی ورته وګوري زړه کې نه مري
خبرېږي بالکل زړه راښکاږي چې څه کال لاړې بل کال به بیا ځي بل کال به بیا ځي ته وګوره د دنیا څومره مکانات دي د یورپي ملکونو کې څومره لوی لوی بلډینګونه دي لیکن انسانو ته زړه نه کېږي مګر کله هم چې پکې تنګېږي پکې تېرېږي او کعبه چې داسې ناشنا کمال دی او ساده غوندې کوټه ده او د انسان چې کوم دی روح په انسان راولي اهل علم ویلي چې څوک حج عمرې له ځي او کعبې ته لاول مخامخ شي او نظر یې ولګېږي دا ټیم کې چې کومه دعایي مختله الله سبحانه وتعالی یې قبلوي او دغه رنګ الله رب العالمین د هغې استجابت کوي یو اوس یو په لاکه باندې دی یو اوس چې دی کو لکه 1 لاک منځونه چې دی وکړل 1 لاک منځونو باندې څومره زمانه لګېږي څومره کلونه پرې لګېږي او دغه رنګ هر ټیم چې کوم دی په کعبه کې عبادت او بندګي کېږي د ابراهیم علیه السلام به څومره ثواب کېږي دغه زمانې نه هغه ګوره جوړه کړې ده اهل علم ویلي دي دنیا چې کوم دی کوم اقالیم دي نو په دې اقالیمو کې 40 اقالیمه جوړېږي په دې 40 اقالیمو کې خامخا یو ټیم داسې راځي په یو علاقه کې په یو منطقه کې چې دغه خلک چې کوم دی په هغه وخت کې په مانځه کې په سجده کې کعبې طرف ته پراته وي نو ته وګوره کعبه کې هر ټیم چې کوم دی د الله عبادت او بندګي کېږي ان اول بیت یقینا اولنی هغه کور وضع للناس چې هغه جوړ کړی شوی دی په مخ د ځمکه باندې د انسانانو د هدایت او د فایدې دپاره للذي خامخا هغه کور دی ببکه چې هغه په مکه کې دی مبارکن داسې کور چې هغه ډېر د برکت والا دی وهدى للعالمین او دارنګې هدایت دی د عالمینو دپاره منه په دې کې انسانانو ته عوامو عالمینو ته هدایت کېږي تمام انسانیت هدایت هغه په دې کې دی ابو دردار زنهو فرمایلي دي او ابوذر زنهو فرمایلي دي وایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې الله سبحانه وتعالی په مخ د ځمکه باندې اولنی کوم کور جوړ کړی و وایي ما ته وویلې چې کعبه بیت الله وایي بیا ورته ما وویلې چې د هغې نه وروستو وایي راته ویل چې بیت المقدس وایي ما ترې نه تپوس وکړو د پیغمبر چې د دې دواړو کورونو په مابینځ کې څومره مسافت او زمانه وه نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل 40 عامه 40 کاله او دارنګې کعبه چې ده نو لاول کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړي یو قول دا دی دویم قول دا دی چې لاول کې د ملایکو جوړه کړې وه د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا آدم علیه السلام بیا د هغې نه وروسته د هغه په اولاد کې شیث علیه السلام او دغه رنګې بیا دا سلسله همداسې را روانه وه بنو جرهمو جوړه کړې وه قریشو جوړه کړې عبدالله ابن زبیر جوړه کړې وه او اخره کې حجاج ابن یوسف هغه جوړه کړې وه نو کعبه چې دی په هر زمانه کې د انسانانو د توجه یو مرکز ګرځېدلی دی الله پکې ډېر ناشنا خیرونه اچولي دي ځینو که پیسې دې راکړ کړې که نه او حج عمرې له لاړلې الله سبحانه وتعالی به له داسې ځای نه انتظام او بندوبست وکړي چې ستا په خیال کې به هم نه وي سوچ او فکر کې به دې هم نه وي فی آیات بینات په دې کعبه کې نښې نښانې دي ډېرې ښکاره مقام ابراهیم یو د هغې نه هغه ځای د ودرېدلو د ابراهیم علیه السلام دی ومن دخله هغه څوک چې ور داخل شو دې کعبې ته د حج او د عمرې دپاره کان آمنا نو دا سړی به په امن کې په دنیا او آخرت دواړو کې ولله علی الناس حج البیت او خاص د الله تعالی دپاره د خلکو په ذمه باندې حج د بیت الله دی من استطاع الیه سبیله چې د چا وس او طاقت کېږي د لارې که د چا وس کېږي او پیسې ورسره وي او بدن یې برابري نو بس هغه د حج عمره کوي ومن کفر او یا چا چې کفر وکړو حج د بیت الله نه کوي کوم چې ما اخره کې به ګورو یا به چې کوم د کله بوډا شم حالانکې حج د ځوانۍ ښه دی ځوانۍ کې وکړه چې الله رب العالمین د زندګي برابره کړي فإن الله غني عن العالمین نو که څوک یې نه کوي نو بس الله وایي نه دی کوي الله بې حاجته دی د ټولو عالمین دا آیت چې دی دا د کعبې په باره کې ډېره ناشنا تازي کوي لکه د هغې مختصره فایده به انشاءالله سباني درس کې ذکر شي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو سره د خپل کتاب عاملین د دې صحیح ویونکي او په دې باندې عمل کوونکي وګرځوي او یا رب العالمین د تا نه غواړو تا چې د خپل کتاب په وجه باندې د رحمت او دغه رنګې د رحم کومې وعدې موږ سره کړي زموږ په جان مال کې زموږ په اهل و عیال کې رب العالمین موږ ته راکړي یا الله زموږ په دې منطقو او دې علاقو کې زموږ په دې ملک کې د هر قسمه آفتي او د انساني آفتونو نه حفاظت نصیب کړه یا الله په دې کې امن او امان راوله کوم انسانانو ته چې زیان او تکلیف رسېدلی جاني او مالي د بارانونو سیلابونو تندرونو د وجې نه رب العالمین هغې له د دنیا او د آخرت ذخیره وګرځوه یا الله په نعم البدل کې له خوشحالۍ ورکړه یا الله په دې ناسته مجمع کې د چا څه قسمه شرعي حاجتونه وي ته پرې خبرې یا رب العالمین ستا په خزانو کې هېڅ کمیت نه راځي یا الله مونږ ته د لاس پورته کړي د خپل کتاب په خاطر باندې رب العالمین په دې شپه کې ورله پوره کړه د چا چې څه قسمه بیمارۍ وي رب العالمین صحت عاجله کامله ورکړه یا الله د چا څه قسمه ستونزه مشکل او مسله وي یا رب العالمین دې ورله خلق کې ته خپل رحم وکړي وصلی الله